د خوست ولایت د تخنیکی او مسلکی زده کړو انسټیټیوټ د ادارې او منیجمنت څانګې څخه 1300 تنه مجاهدینو د فراغت غونډه په یاد غونډه کې د کورونو چارو وزارت لمړی مرستیال مولوي محمد نبی عمری، د افغانستان د تخنیکی او مسلکی زده کړو لوی رئیس مولوي غلام حیدر، د خوست ولایت سیمه ییز مسؤلینو، علما کرامو او ګڼ شمېر مجاهدینو ګډون کړی و. د کورونو چارو وزارت لمړی مرستیال مولوي محمد نبی عمری فارغ شوی مجاهدینو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په اوسنی عصر کې د اسلامي او عصري علماو په زده کړو ټینګار وکړ او زیاتولی چې د اسلامي نظام پالیسي دا ده چې نه د چا په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي او نه بل چاته اجازه ورکوي چې زموږ په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د مشر له ونیسه تر کشره پورې دا پالیسي ده چې د چا په کار کې کار نه لري، د چا په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي، د چا په خارجي پالیسۍ کې مداخله نه کوي، خپله خاوره خپل نظام د چا په ضد باندې نه استعمالوي. دا د افغانستان اسلامي امارت پالیسي ده، دا یاد ولرئ. او نه د چا سره جنګ غواړي، نه د چا سره مشکلات غواړي، نه د ګاونډیانو سره، نه د خارجیانو د نورو ملکونو سره. دا یاد ولرئ. که چېرته مجبور شي د خپل وطن د دین د ناموس د عزت دفاع به داسې کوي لکه 20 کاله د امریکایانو په مقابل کې وکړه او 14 کاله یې د روسانو په مقابل کې وکړه. خوستوالي هم په یاده غونډه کې د وینا پر مهال له مجاهدینو څخه غوښتنه وکړه چې د زده کړو څخه سالمه ګټه واخلي. د په خبره څرنګه چې د جهاد په ډګر کې د هیوادوالو او خلکو خدمت کړي، همدا شان په اړونده برخه کې هم د خلکو ته د خدمت جوګه شي. فلن باید په خپل اداره کې یو بهترین مدیر یې، ته باید د خپل مدیریت لپاره داسې وړتیا په ځان کې پیدا کړې لکه څنګه چې دا مدیریت د کوم موخې په خاطر باندې جوړ شوی ده، له هغه موخې نه نور هم مختلف چې یو ښه مدیریت وکړې او په مسلکي شکل باندې وکړې او په داسې طرز باندې وکړې چې هر څوک دا ووایي چې زما دا مجاهد ورور چې پرون یو ځلګر د دې خاورې وسرل، په الحمدلله د دې وړتیا هم لري چې البته په خپله اداره هم جوړولی شي. د خوست ولایت د تخنیکی او مسلکی زده کړو عامر وایي چې په دغه انسټیټیوټ کې د محصلینو لپاره په بېلابېلو څانګو کې سهولتونه برابر کړي دي. د خوست ولایت د تخنیکی او مسلکی زده کړو د برنامې د مختلفو آموزشي مرکزونو څخه د مجاهدینو د ښوونیزې برنامې څخه 1293 تنه د اداره او مدیریت په برخه کې هغه مجاهدین چې برحال په وظیفو کې دي نن عملاً بریالي شول. دوی به وکولی شي چې ولسو او وطن ته د اداره او مدیریت په برخه کې خپل خدمات وړاندې کړي. په دغه غونډه کې یو شمېر نورو ویناوالو هم په خپلو خبرو کې د علم په ارزښت خبرې وکړې. دوی زیاتوله هڅه باید وشي چې د دیني او عصري زده کړو لپاره سهولتونه برابر شي. د غونډې په پای کې فارغ شوي مجاهدینو ته د فراغت لیکونه هم وویشل شول.